د سعودي عربستان د مصنوعي سیند پروژه د یو بېساري هیلې سفر. سعودي عربستان د یوې لویې او تاریخي پروژې په جوړولو کار پیل کړی دی. د نړۍ تر ټولو اوږد مصنوعي سیند چې څه باندې 12,000 کیلومتره اوږدوالی لري، چې دا د مصر د مشهور نیل سیند 2 برابره دی. دا سیند به د سعودي عربستان په وچو او ګرمو دښتو کې جوړ شي. د دې پروژې اصلي هدف دا دی چې د سمندر مالګینې اوبه به په څښاک وړ او خوږو اوبو بدلې کړي، ترڅو دښتې په حاصلخیزو کرنیزو ځمکو بدلې شي. څنګه دا کار کوي؟ دې پروژې ته د 180 میلیارده ډالرو بودیجه ځانګړې شوې ده. دا کار به په دې ډول ترسره کیږي: د اوبو سرچینه سیند به خپلې اوبه د سور سمندر څخه اخلي. د تصفیې ټکنالوژي اوبه به د 2 پرمختللو تخنیکونو غشایي او حرارتي تصفیې په کارولو سره پاکې او خوږې شي. دا ټکنالوژي د اوبو څخه مالګه او نورې ناپاکۍ په بشپړه توګه لرې کوي. د سیند جوړښت د اوبو تبخیر څخه د مخنیوي لپاره سیند به د ځمکې لاندې وي، چې دا یو بېساري خصوصیت دی. دې پروژې ته د ځمکې لاندې سیند یا پټ سیند نوم هم ورکړل شوی دی. د دې سیند سور 11 متره او ژوروالی یې 4 متره دی. ولې دا پروژه مهمه ده؟ اقتصادي تنوع. سعودي عربستان غواړي پر نفتو باندې خپله اقتصادي تکیه کمه کړي او په کرنه کې ځان بسیا شي. دا پروژه به ورته دا چانس ورکړي چې خپل اقتصاد متنوع کړي. خوړو امنیت. د دې سیند په واسطه به پراخې دښتې اوبه شي، چې دا به د خوړو تولیداتو لپاره یو لوی انقلاب راولي او د خوړو وارداتو اړتیا به کمه کړي. پایدار راتلونکی. دا پروژه به د اوبو مدیریت لپاره یو نړیوال معیار رامنځته کوي او د سعودي عربستان د وګړو لپاره یو زرغون او پایدار راتلونکی تضمینوي. دا پروژه د انسانیت په تاریخ کې یوه له لویو انجینري هڅو څخه ده چې وچه دښته به په ژوندۍ او حاصلخیزه خاوره بدلوي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي، تاسو کولی شئ چې د نورو ویډیوګانو لپاره